چې خپله خاوره کې تل د ازغو کر کړی وي، چې خپله خاوره کې تل د ازغو کر کړی وي، د دې سړي ضمیر به مړ وي او بې ننګه به وي. د خورو زلفو خوشبويي چې تر ما را رسي، د خورو زلفو خوشبويي چې تر ما را رسي، که کور له نه وي نو راغلې تر سپیر څنګه به وي. ما ورته ویل قد قامت کې به زما په شان وي، ریبار ویل د تا نه لږه شانتې دنګه به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی و. د سوپیتسنګ سیمه یو ځوان فکر او زلمی شاعر چې د سوپیتسنګ د ادب په اسمان یو روښانه نور دی، یاسریون خلیل سره د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه دی. نو ډېر وخت مو نه اخلم، راځي چې په پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو. یاسریون خلیل صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انضمام وروره ډېره مننه د راتګ او د دومره قیمتي وخت راکولو، ستا هم او د تاسو د ټیم د ټولو ملګرو یو جهان مننه. ډېره مننه ستاسو هم کو یاسر صاحب چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو لم وخت ورکو. یو جهان مننه. پروګرام کې به درنه پښتو ادبي پوښتنې هم کوو او ورسره درنه به خوندور کلامونه هم ریکارډ کوو. نو ټول نه ډومبې خو راسره خپل یو کلام شریک کوي نو ډېر به خوشحاله شو. کلام نه مخکې به یو څو شعره درته ووایم چې د خپل زړه نه مې اخیستی انتقام بلها موده، د خپل زړه نه مې اخیستی انتقام بلها موده، او ګوره ژوند سره مې کړی دی ناکام بلها موده. د خپل زړه نه مې اخیستی انتقام بلها موده، ګوره ژوند سره مې کړی دی ناکام بلها موده. دا چې خبرې د پیرنګ او د مغلو کوي، دا چې خبرې د پیرنګ او د مغلو کوي، پاتې شوی دی غلام ابن غلام بلها موده. دا چې خبرې د پیرنګ او د مغلو کوي، پاتې شوی دی غلام ابن غلام بلها موده. اوس راغله نو بس رای کساکي غمونه مکړه، اوس راغله نو بس رای کساکي غمونه مکړه، ګینې کړی مې پرهیز و له دې جام بلها موده. د کلام مطلب درته ووایم چې نن خو بیا پترس کاته کړي دي، نن خو بیا پترس کاته کړي دي او پکې لوزونه پښتانه کړي دي، نن خو بیا پترس کاته کړي دي او پکې لوزونه پښتانه کړي دي. او خوب راله نه راځي شوګیر یم، خوب راله نه راځي شوګیر یم، جانانه دا دې په ما څه کړي دي. او د زړه په دشته مې نن بیا سپرلی دی، د زړه په دشته مې نن بیا سپرلی دی، بیا یې لوزونه نن پاخه کړي دي. او سترګې یې هم وې په کجلو تورې، سترګې یې هم وې په کجلو تورې، کاته یې هم کاږه کړي دي. او زما مرضي ده مولا جانه ګرانه، زما مرضي ده مولا جانه ګرانه، ما یاسریون هر څه د زړه کړي دي. ډېر اعلی. یاسریون خلیل صاحب پوښتنې به درنه ډېرې کو پروګرام کې، خو ټول نه ډومبې را سره په خپل ادبي سفر باندې لږه رڼا واچوله نو ډېره به ښه. ادبي سفر خو داسې و چې هغه مشران وایي چې هر پښتون چې کم دی پیدایشي پښتون شاعر دی. نو د شاعرۍ په هکله به زه دومره ووایم چې کومه شاعري وه زما د شعر او ادب سره شوق و مینه وه، نو هغه خو د ډېر وخت نه وه، خو صرف دومره وه چې هغه قانون اصول او قاعده باندې نه پوهېدو. بیا په کالج کې وم، په 2014 کال کې زه په کالج کې وم چې د هغه ځای نه ما د باقاعده د خپلې صحیح شاعرۍ پیل وکړو، او دا سفر مې د هغه وخت نه رانیولی دی او تر اوسه ساته یې لا کوم. ډېره ښه ده. یاسر صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر زیات صنفونه دي، نو تاسو په کوم صنف کې کار کړی دی او څومره کار مو کړی؟ صنفونه خو ډیر دي، ستاسو خبره بالکل، خو ما چې څومره کار کړی دی نو ما صرف په غزل کار کړی دی. ټپیزې مې هم لیکلي دي، خو هغه لکه داسې دي چې هغه خلک څنګه وایي چې د ځوانۍ دور وي نو سړی په هوا وي که نه. نو په هغه وخت کې مې لیکلي دي، ډېر مخکې مې لیکلي دي، نو هغه پکې لږ یې خوا دې خوا شوي دي، په کتابونو کې چېرته پاڼو کې غیبي شوي دي. او نور ما چې کم کار دی نو په غزل باندې ښه برابر کړی دی ماشاءالله. زه به ووایم چې انشاءالله کتاب به برابر وي، خو کتاب چاپ کېدو ته بس انشاءالله انتظار پاتې دی، د هغې باندې به سترګې ورپټوو او مخکې به وړاندې به بوځو انشاءالله.
ډېر ښه سوچ دی. پروګرام کې به درنه نورې پوښتنې هم کو ګورو چې کومې پوښتنې را یادېږي درنه به کوو، خو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو. نو بالکل غزل اړخ ته به راشو، خپل یو غزل را سره شریک. غزل به در سره شریکم. د غزل مطلب ده چې په کم لورې بتلمه کتلېدمه، چې په کم لورې بتلمه کتلېدمه، بې کسوره کتلېدمه، چې په کم لورې بتلمه کتلېدمه، بې کسوره کتلېدمه، او د خپل سوري نه مې هم یاره کېدله، د خپل سوري نه مې هم یاره کېدله، چې د کوره به وتمه کتلېدمه، د خپل سوري نه مې هم یاره کېدله، چې د کوره به وتمه کتلېدمه، او یو خوا بې له تا مې سود په هیڅ چا نه شو، یو خوا بې له تا مې سود په هیڅ چا نه شو، بل خوا تاله چې درتلمه کتلېدمه، یو خوا بې له تا مې سود په هیڅ چا نه شو، بل خوا تاله چې درتلمه کتلېدمه، او پېښوره هم ستا غېږ کې محفوظ نه وم، پېښوره هم ستا غېږ کې محفوظ نه وم، هم چې تا نه بیلېدمه کتلېدمه، پېښوره هم ستا غېږ کې محفوظ نه وم، هم چې تا نه بیلېدمه کتلېدمه، او میکده وه که حجره وه که جومات و، میکده وه که حجره وه که جومات و، هر طرف ته سوځېدمه کتلېدمه، او داسې وخت سره مې مخ و یا سریونه، داسې وخت سره مې مخ و یا سریونه، ژړېدم که خاندېدمه کتلېدمه. ډېر اعلی، یقینا ډېر خوندور شعرونه مونږ ته هم خوند واغسته، تاسو به ته هم خوند اغستې. پروګرام کې به ته نور شعرونه هم اورو، ورسره پوښتنې به ته هم کو. نو یاسر صاحب د خپل ژوند نه څومره مطمئن یې؟ ژوند خو د الله لاس کې دی، ځکه چې الله پاک څوک پیدا کړي نو دې کې د الله پاک خپل راز وي، خپل حکمت وي. الحمدلله ژوند ښه په مزو تېرېږي، ښه په سکون تېرېږي، هېڅ تکلیف نشته، د الله پاک نه ښه ډېر خوشحاله یم. ډېره ښه خبره ده. یاسر صاحب په نن وخت کې مو د شاعرانو نه څه ګیله شته؟ د شاعرانو نه خو ګیله هر سړی کوي. نن سبا خو مونږ چې پښتانه که موږ ګورو نو مونږ صرف بل ته نصیحت کوو که نه چې دا سړی ښه دی او دا خراب دی، خو که هر پښتون هر شاعر خپل ځان باندې نظر واچول نو زه وایم چې انشاءالله چې یو کس به هم داسې را نشي چې هغه به بیا په پښتنو باندې څه الزام ولګي یا پښتنو ته به غلط انعامي ورکړي. نن سبا په وخت کې چې څومره زیات حسد او کینه دا په شاعر کې ده، نو که هر شاعر دا یو خوی دا یو خصلت بدل کی او په ښه عادت باندې راواړوي نو امید دی چې انشاءالله پښتون به هېڅ کله هم پاتې نشي او هغه وخت به بیا راشي چې په ټوله نړۍ کې به د پښتون باچاهي وي، د پښتون دور به وي. ښه سوچ دی، ډېره ښه خبره ده. یاسریون خلیل صاحب خپل یو غزل به راسره بل هم شریک کوي، نو د هغې نه پس به درنه بیا بله پوښتنه کوم. غزل دی داسې شوق شان غزل دی، بخښنه به غواړم پکې چې ځان ته د کلي به پیغور جوړوم، ځان ته د کلي به پیغور جوړوم، تا به د خپلې مور انګور جوړوم، ځان ته د کلي به پیغور جوړوم، تا به د خپلې مور انګور جوړوم، ما نه ورکوټې خور بابي غوښتلې، تا به بابي د وړې خور جوړوم، ما نه ورکوټې خور بابي غوښتلې، تا به بابي د وړې خور جوړوم، دا مې له تا سره واده کړې ده، دا مې له تا سره واده کړې ده او تا نه رڼا به د خپل کور جوړوم، نن به په کلي کې یو ځای ګرځېږو، نن به په کلي کې یو ځای ګرځېږو، نن به په کلي کې سرور جوړوم، او یا خو به تا خدای زما کړي ګرانې، یا خو به تا خدای زما کړي ګرانې، او یا خو به ځان ته تنبور جوړوم. زه یاسریون اسلام آباد څه کوم، زه یاسریون اسلام آباد څه کوم، زه به د یار کلي کې کور جوړوم. ډېر ښکلی، ډېر اعلی. یاسر صاحب پروګرام اخیره کې به مینوالو له پیغام او خپل څه شعرونه غزل یا به راسره هم شریک کړي. مینوالو ته خو به اول ووایم چې الله هم ژوندي لره او خاص کر پښتانه چې کوم دی په پښتو ژبه مین خلک الله پاک دې تل ژوندي لري، ځکه چې پښتانه چې نه وي نو زه وایم چې دا دنیا نیمګړې ده. نو هر چا له پکار دی چې د خپلې ژبې پرمختګ دپاره کار وکړي، خپله ژبه د نورو ژبو سره سیاله کړي، او چې هر څه کېږي نو زه وایم چې په خپله ژبه کې دې وکړي، ځکه چې په پردۍ ژبه کې نه ترقي کېږي او نه پکې څوک مخکې تلی شي.
ترقي په خپله ژبه کې لازم ده، نو پکار دي مونږ له هم پکار دي او زمونږ نه مخکې زمونږ چې کم واکداران دي نو هغوی ته هم دا خواست دی، دا منت دی چې زمونږ خپلې پښتو ژبې له څه ناسه کار وکئ. تاسو صرف لار صفا کئ، نور الحمدلله الله پاک داسې پښتانه ادیبان زمونږ لوی لوی مشران پیدا کړي دي چې هغوی به بیا په خپله دا ژبه ته اسمان ته رسوي. خو که لږ زمونږ واکداران چې کوم مونږ رسولي دي مخکې چې هغوی مونږ دپاره لږ شان یو قدم واخلي، نور انشاءالله پښتو رسول بیا زمونږ د خپلو مشرانو کار دی. او پښتو ده، پښتو باندې مین یو، پښتانه یو، الحمدلله فخر کوو او انشاءالله دا امید دا کلکې ارادې لرو چې د پښتو دپاره مونږ نه څه کار کیږي نو به په شپه هم کوو. اخیره بالکل اخیره کې را سره یو څو شعرونه را سره شریک کړه چې دا پیغام لږ عمل پې وکړي که نه. ښه، د شعر نه به درته مخکې یو دوه درې شعر ووایم چې رنګونه د سپرلي د نوبهار د مبارک شه، رنګونه د سپرلي د نوبهار د مبارک شه، دا زه په ژړا ښیم نوی یار د مبارک شه. رنګونه د سپرلي د نوبهار د مبارک شه، دا زه په ژړا ښیم نوی یار د مبارک شه. او ناست او ساغیار سره د ګلو په پالنګ کې، ناست او ساغیار سره د ګلو په پالنګ کې، خوږې خوږې خبرې د اغیار د مبارک شه. تورې سترګې په کجلو تورې تورې تور خالونه، تورې سترګې په کجلو تورې تورې تور خالونه، ښایست د سرو ګلونو نه بېسیار د مبارک شه. ته نه پوهېدې یونه تا منل به زما کله، ته نه پوهېدې یونه تا منل به زما کله، اوس ژاړه یا سریونه زړه بیمار د مبارک شه. د لنډ بهر یو غزل دی، مطلب ده چې خیر دی څه ناسه ګوره او ما ته لږ خواږه ګوره، خیر دی څه ناسه ګوره او ما ته لږ خواږه ګوره، او زه چې درته ښه ګورم ته هم راته ښه ګوره، زه چې درته ښه ګورم ته هم راته ښه ګوره. او دا شراب بیا مه راوړه دې نه لږ تراښه ګوره، دا شراب بیا مه راوړه او دې نه لږ تراښه ګوره. او دا خو پېښور دی ښه دلته پښتانه ګوره، دا خو پېښور دی ښه دلته پښتانه ګوره. او هر پښتون غافله شو هر پښتون اوده ګوره، هر پښتون غافله شو هر پښتون اوده ګوره. او دلته نفرتونه ډېر دلته مینه مه ګوره، دلته نفرتونه ډېر دلته مینه مه ګوره. او سپکو پسې مه ګرځه دروند سړی درانه ګوره، سپکو پسې مه ګرځه او دروند سړی درانه ګوره. او دلته یا سریونو سي دې خاوره کې سره ګوره. ډیره مننه م کوو یاسریون خلیل صاحب چې پروګرام کې م را سره شرکت وکړو. د ادبي ګلونو د دې خپرونې میلمه یاسریون خلیل صاحب و چې دغه خوندور کلامونه او دغه پوښتنې تاسو واورېدې، خوند به مو ترې اخیستی وي. د نوو مرکو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، پیج لایک کړئ، ویډیو هم ملګرو سره شیر کړئ. خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت. الویلا پامان.